پلان یا در عربی را تخطیط میگه، پلانگذاری یا تخطیط یا همین چیزا که ما میگیم یک کس بر زندگی خود یک پلان نمیداشته باشه ونمو آدم در زندگی سرگردان می باشه. نو دا پلان جوړول دا د انسان د خپل کور د شخصي زندگی څخه ونسه عیناً بیا د حکومت تر ټول سیستم د جوړولو پورې کدا مرونه مخته نسو تللی ورکه د افغانستان اسلامي امارت د دې نظام د چلول د لپاره پلان ونه لري، یو قانون ونه لري، یو لار ونه لري. دا قانون به څنګه چلیږي؟ دا نظام به څنګه مخته ځي؟ موږ به څنګه ترقی کوو؟ که موږ د ځوانانو د ترقی لپاره موږ د تعلیم او د تربیه په برخه کې موږ په پونتونو کې موږ پلان ونه لرو، موږ به څنګه نسلونه آینده نسلونه به موږ څنګه روزو؟ څنګه به موږ ودا ځای ته رسوو چې د افغانستان نظام مخته وچلی؟ دا خو امکان نه لري. نو الله ته اجر درکړي، دا یو ښه فکر دی او دا یو ښه قدم دی، بسیار یک قدم نیک است. ما را به چشم قدر می‌نگریم و نمیره ما تحدی که از دست ما پر میشه ما در پشتش ایستاده هستیم، حمایتش میکنیم. په ژوند کې هغه انسانان خپل مرام او اهداف ته رسیدلی سي کوم چې پلان ولري. هغه کسان چې د ځان سره پلان ونه لري هغه هیڅ کله خپل اهداف ته نشي رسیدای، مقاصد نشي ټاکلای. بیخي خپل په ژوندانه کې هغه مقاصد او هغه اهداف چې دی لري هغه بیخي ورته معلومېدلای نشي. د رسیدګي خو به لا محاله خبره ده. نو زموږ تاسې هدف هم په دې غونډه کې دا دی یا په دې سیمینار کې دا دی چې موږ تاسې د دې پر ارزښت باندې وپوهېږو چې د راتلونکي کلونو دپاره موږ داسې یو څه ولرو چې هغه که موږ هم په دې وزارت کې نه یو خو یو خلک د هغه لاره تعقیب کړي، هغه مخته یوسي او داسې یو څه جوړ کړو چې پر هغه باندې یو څه بنا وي، یعنې نتایج مثبت وي، ښه نتایج ولري. نو د هغه دپاره داسې یو پلان جوړول چې هغه ستراتیژیک پلان وي ډېر اهم او مهم دی.